پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي په لامبوزه نشنا به ډېره نازېدمه. دا تصویر چې تاسو وینئ د سوات سیمې دی او یوه کورنۍ د تفریح لپاره چکر ته تللې وه چې ناڅاپي سیل پرې راغی او ټوله کورنۍ یې له منځه یوړه. په سلګونو خلک راټول وو او یوازې ننداره کوله. همداسې پیښه د ننګرهار په کمپون ساحه کې هم وشوه. 2 ځوانان د سیلاب زورور څپو راګیر کړي وو او یوازې دومره ساحه پاتې وه چې دوی انتظار وکړي چې څوک به یې وژغوري. خلک راټول شول، ویډیو لاس په لاس شوه. امنیتي چارواکي خبر شول او امنیتي چارواکو یو ځوان ته زنګ وکړ او دا ځوان ایمل نبی زاده و. د امنیتي ارګانونو زنګ راغی چې 2 نفره ژوند په خطر کې دی، نو تاسو کولی شئ چې زر ځان راورسوئ او چې د دې ژوند وژغورئ. نو کله چې د هغه ژوند مو وژغورو، د دې کورنۍ د خوشحالۍ نه د سترګو نه اوښکې راغلې. ایمل نبی زاده له خپلو ملګرو سره ګډ دغه 2 ځوانان له اوبو راوویستل او وژغورل. دې ویډیو په ټولنه کې یوه انګیزه را پیدا کړه، انګیزه د مرستې، د یو بل سره د لاسنیوي، یو بل سره د کومک، د یو بل د ژغورلو لپاره. ایمل نبی زاده نه یوازې دا چې په دې ډګر کې قهرمان دی، بلکې د فوټبال په ډګر کې هم یو بهترین ستوری دی او بهترین اتل دی. هغه نه یوازې لامبو په برخه کې مهارت لري، په فوټبال کې هم ډیر ګڼ مهارتونه لري او د افغانستان د فوټبال د ولسکن لوبډلې روزونکی هم دی. همدارنګه د ننګرهار د منتخبي لوبډلې مشر دی. ایمل نبی زاده نه یوازې د لوبو په ډګر کې قهرمان دی، بلکې په حقیقي ژوند کې هم ځان قهرمان ثابت کړ او ډیر لوی جرأت کوي ترڅو د اوبو زورورو څپو ته ځان خطا کړي او د خپل هیوادوال ورور لاسنیوی وکړي او هغوی ته د ژوند نوې هیله او نوی رنګ ورکړي. او هغه ولس چې زه تشویق کړم، امنیتي ارګانونو چې زه تشویق کړم، نو کله چې دغسې حادثات کېږي نو که ژوند مې هم په خطر کې وي نو زه خپل ولس ته خدمت کوم. زه د رویداد نیوز له طریقه م غږ کوم چې هیڅ وخت خپل کورنۍ مه پرېږدئ چې په اوړي کې لاړ شي سیندونو کې ولامبي، ځکه چې د سیندونو اوبو لیول یو شی نه دی. مننه د رویداد نیوز نه چې موږ ته وخت راکړو او زه همیشه د هغې په خدمت کې یم. مننه. کور ودان. د ایمل نبی زاده دا هڅه په ټولنیزو پاڼو کې خورا له دروند استقبال سره مخ شوې او وایي چې هر څوک باید د ایمل نبی زاده په څیر لامبو وهل زده کړي او د هغه په څیر ملي احساس ولري او د خپل وطن او د خپل هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه وګرځي.